بالاخره افغانستان د ځان بساینې پر لور روان ده. دا چې څنګه او تازه څه شوي ویډیو را سره تر پای وګورئ. درنو لیدونکو سلامونه، نیکې له مې ومنئ. وخت مو په خیر. جوزجان کې د طبیعي ګازو څاه په بریا سره وکیندل شوه. د کانونو او پټرولیم وزارت وايي په جوزجان کې د اکتشافاتو پر مهال بریالي شوي چې د طبیعي ګازو یوه څاه وکیندي او د ګازو استخراج ترې پیل کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت د نفتو او ګازو د اکتشاف په موخه د جوزجان ولایت په یتیم تاک ساحه کې د څاګانو اکتشاف پیل کړی و چې له ښه بخته توانېدلي چې یوه څاه په بریالیتوب سره وکیندي او د ګازو استخراج ترې پیل کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت په یتیم تاک سیمه کې د 32 او 36 نمبر څاګانو اکتشاف پیل کړی و چې توانېدلي دي چې 32 نمبر څاه په بریالیتوب سره وکیندي او د ګاز د استخراج ترې پیل کړي. د طبیعي ګازو د دغه څاه له ګازو څخه به په بېلابېلو برخو کې استفاده وشي او یوازې د دغه یوې څاه سره به په هر کال کې د افغانستان د دولت عاید 8.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت په وینا د طبیعي ګازو د دغه څاه له کشف سره به په زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول به د کارونو مشغول شي. د جوزجان په یتیم تاک ساحه کې له 4 لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یوې څاه کیندنه په بریالیتوب سره پای ته رسي او د طبیعي ګازو استخراج ترې پیل کیږي. افغانانو بیا د کانونو او پټرولیم وزارت د هڅې ستایلي او له یاد وزارت نه غوښتي چې خپلې کیندنې او اکتشافات زیات کړي او په بېلابېلو ولایتونو کې د هغه سرچینه پیدا کړي چې د افغانستان اقتصاد ته پرې ګټه رسي او خلکو ته پکې د کار زمینه مساعده کیږي. بلخوا د ولسمشر محمد غني ټولو دولتي مسؤلینو ته غږ کړی چې په راروانه میاشت کې د 40,000 کسانو ته د کار زمینه مساعده کړي او د بیکارۍ مخه دې ونیسي. دا وه زموږ ویډیو. که مو ویډیو ښه شوي وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.